السلام علیکم انجینر صاحب که لږ ځان معرفي کوي او د ټوپک باره کې لږ معلومات راکړئ نو ډېره به ښه شي. نوم مې جلال الماس د میدان وردګ ولایت د بندي چک ولسوالۍ یم. تحصیل مې په اووم سمستر برق انجینرۍ کې فلحال محصل یم. نو اختراع مې جوړ کړي دي. اختراع خو اته ډوله نه ډوله اختراعوې دي. اختراعګان یوه اختراع چې ده امپور دی. امپور هم جوړ کړی دی. دا امپور چې دی نوم د خاطر ورته تغییر کړو ای امپور شو. نوم یې ای امپور وان د خاطر باندې شو. زموږ د شورا غړیو د دوی نوم تغییر کړلو ځکه چې په دوی باندې په سوشل میډیا کې ډېر هغه وشول انتقادونه ونیول شول چې د نوم ولې امپور دی، ولې افغاني امپور نه کوئ. نو موږ هم بیا ای امپور وان ورته کېښودو. یعنې څه؟ ای یعنې افغانستان، ټول افغانستان. ایم ماډل دی، د افغانستان ماډل دی. پور یعنې څلور واره چک شوی دی. وان چې د لومړی اختراع ده. ماشاءالله دا څومره وزن لري او څومره وخت کې دا جوړ کړئ؟ دا خو مخکې امپور چې موږ جوړ کړی و، هغه امپور چې دی ما په 2 میاشتو کې جوړ کړی و. لومړی امپور 15 کاله مخکې، او دا امپور مې چې جوړ کړی دی دا امپور په 9 ورځو کې ما جوړ کړی دی. دا سربیره پر دوم چې زه د ماشینرۍ نه ډېر لرې پاتې شوی یم او تر اوسه پورې زموږ خبرې لوړ پوړو چارواکو نه دي اورېدلي. همدغه خاطر باندې بیا هم په افغانستان کې استعدادونه شته دي. نو بیا هم دا په 9 ورځو کې جوړ کړو. د دې وزن څومره دی؟ د دو وزن خو د اصلي امپور په اندازه دی. وزن ما ته تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په هغومره وزن باندې جوړ شوی دی. او په دې څومره لګښت راشي که تاسو ته مثلا څوک د هغه ترتیب جوړ کړي چې یعنې کوم اختراعات چې تر اوسه پورې ما کړي دي دا ټول په خپل لګښت باندې کړي دي. ما د استادۍ پیسې راخلو په دوی باندې مصرفوو. نو تر اوسه پورې دولت حمایه هم نه ده شوې، شخصي نهادونو حمایه نه ده کړې د موږ سره. نو په دو چې دا 15,000 افغانۍ تر 10,000 افغانۍ پورې مصرف راغلی دی او دا امپور په جوړ شوی دی. نو آینده دپاره کولی شو دا خو چې موږ شاید په دوی باندې کم مصرف راشي، موږ ټکنالوژي ولرو، موږ وسایل ولرو، نو ماشینري ولرو، کولی شي چې ښې اختراع وي او په ستندر طریقه باندې په کم مصرف باندې جوړ شي. دا تر څو متره پورې هدف ولي او مرمۍ دي چې مطلب دا کومه مرمۍ خوري تاسو؟ د امپور مرمۍ خوري M16 یا امپور مرمۍ خوري او هدف چې دی په 2.3 مترو کې خپل هدف د منځه وړي. ځکه موږ هدف هم په ویشته دی او د دو هغه چې دی میل یو څه کوچنی دی د اصلي امپور نه کم ځای ولي. ځکه ما خرادی ماشینونو ته ډېر لاړلم، دومره پلونه اوږده پلونه وو چې ما ته یې میل ډېر سروی کړی وای او دوی ته هم د نلۍ ځای د مرمۍ ځای هم ټول په خپله باندې ورته جوړ کړی. مننه انجینر صاحب، الله تعالی دې درته د نورو اختراعاتو توفیق درکړي. تشکر. هر خطر ته سینه سپر یم، هر ګزار ته ولاړ کلک یم. هر خطر ته سینه سپر یم، هر ګزار ته ولاړ کلک یم. زه د دین وطن خادم یم، ځکه دومره مبارک یم. زه د دین وطن خادم یم، ځکه دومره مبارک یم. زه د لوی بدلون